که چیرې یو کس دکاندار ته ورسي چې ماته پلانکی شی راکړه، دکاندار په خپل دکان کې وګوري هغه شی د ده په دکان کې نه وي، دکاندار ولاړ سي د څنګو دکان ته یا بل ځای ورسي هغه شی راواخلي پر دې کس باندې په ګټه باندې خرڅ کړي، نو دا ګټه دکاندار ته جایز ده او که ناجایز ده. دغه مسله نن سبا ډېره خلک موږ څخه پوښتنې کوي او دغه یو ډېره عام مسله ده. نو کم از کم دغه کم چې تجاران دي یا کم چې دغه دکانداران دي دغه ویډیو دي ضرور وګوري او مخته درسره نشر کړي. یو صورت دا دی چې کله تاله یو څوک رالی درته ویل چې ماته پلانکی شی راکړه، مثلا ماته قلم راکړه، دا قلم راکړه، تا وکتل دا قلم ستا سره په دکان کې نه و، ته ورغلی د څنګ دکان ته یا بل دکان ته ورغلی د هغه څه د قلم راواخیستی، هغه ته دا وویلې چې دا قلم زه تا څخه اخلم، صحیح سلو د خپل دکان لپاره. هغه چې که په هر څومره قیمت باندې درکړي هغه ولیکل په تا پسې چې دا په دومره قیمت باندې دغه شی واخیستل سو. نو اوس که ته راغلی دغه قلم تا په 10 روپۍ دغه بل دکاندار څخه واخیستی او پر ګراک باندې په 15 روپۍ په 20 روپۍ ورباندې خرڅوي، دغه ګټه ستا لپاره اخیستل جایز ده، صحیح سلو. نو دا ګټه که 15 روپۍ که 10 روپۍ دا تا ته حلاله سوه، جایز سوله. دغه اوله مسله ده، دا چې د جواز ده. دویم مسله دا ده چې کله ته هغه شی اخیستلو دپاره هغه بل دکان ته ورغلې او تا ورته وویل چې دا قلم راکړه ګراک یې غواړي او هغه دا قلم درکړي، دا یې نه درته وویل چې دا په دومره دی یا تا دا نه ورته وویل چې دا ما تا څخه رانیوی در څخه وامیخیستی او ته راغلې ګراک ته دي دغه کس ته دي په ګټه باندې ورکوي، نو دا ګټه چې ده هغه د هغه بل دکاندار ده، ستا نه ده، ځکه چې تا د بل دکاندار څخه دې چې سودا نه وه کړې، تا نه و جنه اخیستی. ها که چیرې په کار خو دا دی چې ته د بل دکاندار څخه شی را اخلي، ته به هغه ته وایې چې دغه شی زه در څخه اخلم، زه پر ګراک باندې خرڅوم،